درنو او خوږو اوریدونکو، نن تاسو ته یو ښکلی ویډیو لرم. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. پیغله واده شوه. له خاوند سره یې ډیره مینه درلوده. هغې به تل خپل میړه سهار مهال د جماعت لمانځه ته راپاڅاوه. یوه ورځ داسې شو چې خاوند یې له خوبه راویښ کړ، خو جماعت ته په تللو کې ورڅخه ځنډ وشو. مسجد ته چې ولاړ، د لومړي جماعت لمونځ ترې تیر شوی و. په دوهمه جمع کې یې لمونځ ادا کړ. د مسجد امام یې خواته ورغی، ورته ویې ویل: ته د پلانکۍ میړه نه یې؟ سړی ټکان وخوړ: ته زما ښځه څه پیژنې؟ دا نوم دې له کومه ځایه زده کړی؟ امام ورته وویل: په الله جل جلاله قسم چې نن مې په خوب کې د لومړي جماعت لمانځه مقتدیان په جنت کې ولیدل. له موږ سره یوه ښځه هم وه. ورڅخه مې وپوښتل، راته ویل یې پلانکۍ یم، د پلانکۍ میرمن یم. سړی په منډه او خوشحالۍ د کور په لور راوګرځېد چې خپلې ښځې ته د جنت زیری ورکړي، خو چې کور ته ننوت، د خپل ژوند د ملګري حالت یې بل ډول و. هغې د کائناتو خالق ته خپل روح سپارلی و او وفات شوې وه.